دا شورې میاشت ده زمون پښتانه اردو والا او فارسی والا ټول ورته عاشوره وایي او په عربی کې ورته محرم وایي. د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده لکه څنګه چې انګریزي کال د جنورۍ نه شروع کېږي دقسې اسلامي کال دا د محرم نه شروع کېږي. نو دا د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده محرم. عربی کې ورته اشهر حرم وایي. هغه میاشت چې هغه د عزت او د احترام دي او د هغې میاشتو بعضې خاص احکامات هم شته. نو په هغې کې لومبۍ میاشت محرم ده. په دې محرم کې یو ورځ ده چې هغې ته د دې میاشتې 10مه ورځ وایي، سبالنۍ ورځ. دا ډېره قیمتي ورځ ده. د دې ورځې متعلق په احادیثو کې یو څو خبرې راغلي دي. یو خدا د بخاري شریف کې راځي چې مخکې د روژې د رمضان د روژو نه مخکې د دې ورځې روژه فرض وه. بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکې قریش او عربو به په دې ورځ روژه نیوله او غلاف د بیت الله به یې بدلاو. کیدی شي چې دې د اهل کتابونه د دې څه فضیلت اورېدلې، یا کیدی شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نقشې او بعضې آثار پاتې وو. ممکن ده چې د هغه نه ورته دا خبره منتقل شوې وه چې دا شورې ورځ بهتره ورځ ده. نو دوی به پکې د بیت الله غلاف بدلاو او روژه به یې نیوله. الله پاک لومبۍ په حضور پاک هم د دې ورځې روژه فرض کړه په نبي علیه السلام او د هغه په امت. د هجرت د مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روژه نیوله دا فرض وه، لا د رمضان روژې نه وې فرض شوې. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو په مدینه کې یهودیان اوسېدل. نو یهودیانو به دا روژه نیوله. نو رسول الله مبارک تپوس وکړ چې تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغې وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له په فرعون برې ورکړې. چې کله موسی علیه السلام ته او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل، نو الله پاک موسی علیہ السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون، الله د کافر قرآن پسې دی فرعون او دا هغه ملګري مونږ خو را لاندې کړو، لاندې کېدو والا یو. الله وی کله اس فکر مه کوئ، هغې تاسو نشي را لاندې کولی، زما طاقت تاسو سره دی. قوم موسی علیہ السلام ته ووی ته خو پروا نه لاره لاړه چې کومه اصله لار د هغه دې پرېښوده او په غلطه لار رالې، دا خو ته په اوبو رالې. وی بس ما ته هدایات هم دغسې دي. په اوبو ورغې الله څوکم بحر قلزم ډېر غټ دریاب د ما لیدلې، زه ورته تللی لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصه ده. الله ورته وی په دې کونټۍ دې دا دریاب ووهه. موسی علیه السلام په کونټۍ دریاب و او په هغې کې لارې جوړې شوې او د موسی علیه السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې وه. چې دې سیند پورې وتل او بس په پورې وتو شو نو دې کې فرعون راغی، پې ور ګډ شو. قوم ته وایي وبلیده زما زور، دا دریاب زما د زوره ما وشلو، هغه خو به ځان ته خدای وي، انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی خدای وي. نو دا ما ته وشلېده، یو پروټوکول موږ ورته وایو میلاو شو. نو موسی او د هغه قوم پې ورننل. بلکې بخاري کې راځي چې اسې نه ته دې حیواناتو لم خدای یو شعور ورکړي. نو جبريل علیه السلام په یو طریقه اسور داخل کا، نو فرعون سره د ټولو قومونو ونه په دریاب. هلته موسی علیه السلام سره د قوم اوته او دی را د دریاب په منځ کې چې موسی علیه السلام ته الله فرمایل وی دا کونټۍ دې واپس دې دریاب نه یوسه. نو چې دریاب دې کونټۍ یوسه نو دریاب یو بل سره وجاګي، هغه سمندر دریاب. نو موسی علیہ السلام سره د ټول قوم خدای، دا فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباه کړ، او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل او د قوم خدای محفوظ کړ. نو دا د عاشورې ورځ ده. يهوديان حضور پاک ته دا خبره کوي. نو نبی علیہ السلام مبارک نو موږ په دې وجه دا روزه نیسو د شکرې د وجه نه چې زمونږ پیغمبر موسی علیہ السلام له خدای پاک نجات ورکړ، خدای برې ورکړ سره زمونږ د مشرانو، زمونږ د قوم او زمونږ دشمن چې فرعون دی او د هغه ملګري دي، هغې خدای پاک غرق او تباه کړل. نو موږ د شکرې د وجې نه روژه نیسو. نو دا خبره خو د یهودیانو، خو رسول الله مبارک د دې خبرې رد ونه کړ.
او بیا یو ټکی او فرمای وی نحنو احق بموسی منکم وی مونږه ستاسو نه زیات د موسی علی السلام تابعداري خو خدمو حقدار تاسو په غلطه د موسی تابع او موږ په سچه د موسی تابع د موسی په دین کې شرک نشته او تاسو خو عزیر علیه السلام د خدای وای او د خدای زوی وته وای او سجده وته کوي تاسو مشرکین یې نو موږ د موسی علیه السلام رښتونه تابعدار یو نو چې تاسو نشه نو موږ به ابنیسو نو امر بسیابه نو علما لیکي ادا وما مخکې به در هجرت نه مخکې نیولا نو صحابه ته حکم وکړو یو اقر وجو اقص جاری وساته روز افضل ده او دا خبره معلومه شو چې دا دونه برکتی روز د بخاری شریف حدیث دی چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کو او دشمن خدای تباہ کو نو د مسلمان د پردا د خوشاله خبره چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي او د مسلمان د پردا دوه خوشالي ده چې داغه دشمن داغه پړوان د خدای غر کو تباہ دا روزه همیشه رسول الله مبارک نیول بیا په دوه هجره کې رمضان فرض شو چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت اعلان وکړ وی اوس رمضان روزه فرض شوه نو د عاشورې روزه دغه فرضیت منسوخ شو که څوک نشه ډېر خدای ثواب دی پکې او که نه نشه نو څه ګناه پکې نشتا مخکې فرض او سنت شوه مرتبه اعلان نشو نو صحابه به بیا د روزه نیول تر مرګونو پورې او حضور پاک تر وفات پورې د روزه نیول او د وفات ته مخکې بیا فرمایل لا ان بقيت الى قابل فآینده کال ته پاتې شم لا اسومن التاسعه نو زه به سره نه هم روزه نیسم د دې وجه علماء لیکي چې आवाज په لسم ورځ د څوک روزه نه نیسي يهوديان په دې ورځ روزه نیسي ماغي سره تشبیه نو نه هم دې وسره مرګري کنه هم ني نو یو لسمه دې وسره مرګري او بعض عالمانو چې کوم د يهوديان دي لکه د په وطن کې نشته نو که یواد لسمه هم نسی نو تشبیه پکې ناراضي نو خیر دې جایز نه که څوک وته مکروه وي تحریم نه وي تنزیهي وته وي نو که څوک سبا لسمه ورځ د خلاصه به دته وي اره طالبانو خبره ده نه که څوک سبا لسمه ورځ در دې میاشتې یوازې مروجه نسی نو خیر خو غوړه دادا کنن چا نیولې او سبا مروجه کی وړې راخدا او کنن چا نیولې نو سبا د خالی او د اتوار دور ورځې دی بیا ورس بهتره ده صدقه بهتره کنن چا نیولې نو پیغمبر مبارک ارمان کړی دی قائنده کال پاتې شم نه هم ابام ور سره نسمم لسمم نه هم واغي آینده کال پاتې نشو نو کنن چا نیولې نو سبا دی مونږ خبر خلاص شو او کنن چا نیولې نو سبا دی ونسی وسره دی یو لسمه د اتوار مونږ د دې روزي فضیلت څه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عاشورې روزه ونیولا وې دا الله نه پورا امید لرم چې پیغمبر د خدای نه امید لري خدای کې شک بیانې دا الله نه پورا امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف دی یو کال نو د مارونو زنانو تم دا خبر اورول رسوي ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکړی چې کنه نه نیولې سبا دی وسره ونیسي کنه نه نیولې نو سبا او بل ورځ دوه دی ونیسي که طاقت یې نه خیر د سبا د خالی نه ونیسي دا خو د دې ورځې یو فضیلت او برکت شو د دې ورځې یو دویم فضیلت دی ایو حدیث تر تمام وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وان کان فیک کلام په دې حدیث بعض علماء څخه خبرې کړې دي او بعض علماء دې حدیث ضعیف هم بلکې اکثر علما وته وي خو خیر خبره د فضیلت تا او زموږ علما لیکي چې فضایلو کې ضعیف حدیث هم دا غي باندې عمل مناسب دي چې بندو حدیث الفاظ سره حضور پاک فرمایي من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال وی چې څوک د عاشورې پر ورځ خپل بال بچ باندې اهل عیان د پکور کې چې کم خلک او دی ول عموما ډوډۍ اغي باندې فراخ روزي خوړه نو وسع الله عليه سائر سنته نو راتون کې مون کال بدل خدای پاک فراخ روزي ورکړي اوس ګوره لکه په حدیث پوي کې فراخ روزي وته فراخ روزي څه ته وای لکه نور کله د پکور کې یو روټه پخوله چې بچو گزاره کوي نن دوه پخېګا نور کله سلور پخولې چې بچي گزاره کوي نن پنځه پخېګا نور کله د صرف ډوډۍ ولا پخول او ترکاری دن وسر خیر د فراخه کله ګروزی روجي موجي مر سره پخې نور کله به خالی روجي پخولې نن لکه فراخیو کا خوخه پکې واچ دي ته فراخیو دا نه چې ډېر قیمتي ډوډۍ په خوري حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ په خوري حدیث کې دا نشته چې ډېر پیسې ولګا نه فراخه پختو لفظ د تاسو په خپ ويږي یعنی تاسو روټه بچول ورکا چې غي دو نه وای چې بابا ډوډۍ کم شو نور را بابا روجي خو خلاص شو نور را
بیبي دا غوښه خو خلاصه شوه نوره را چې هغې پریمانه وخوري پښتو کې ورته پریمانه پلاستیک شو خبره که یو سړی و یاره زه فراخي دې ته وایم چې نور کله به مې ډوډۍ ورکوله نن ورسره میوه م ورکړو نور کله به مې غوښه په 1 کیلو خوړله یا په هفته کې به په یو ځل خوړله او دې ځل په 2 کیلو غوښه وخورم او دې ځل به 2-3 سیزونه پاخه کم او په بچو به وخورم لا ښه خبره اوس خو خلکو ته اسانه ده اوس خو پرجونه درکاره ماشاءالله ډک پراته اوس خلکو چې د قربانۍ غوښې راوړي نو فرج ته سنبال کې ویښېږي نو په شریعت کې منع نه دي صحابو به هم غوښې وچولې خو هغوی به ورسره بل چل کاو هغوی به د قربانۍ غوښې 3 حصې کړې نو یوه حصه به هغه خپلو خپلوانو له او غریبانانو له ورکړه بله به په میلمنو خوړه یا یو حصه فقیرانو له یو خپل خپلوانو له او بله حصه به په خپله خوړه نو هغه به زر نه خلاصېده ګډان به ګڼ به لالو مالدار به خان به لالو نو اوچا به نو سنبال به بیا به رستو خوړه نو که هغه خپل یو حصہ ته سنبالولې شي خو تاسو مونږ خو هغه خپل نه د فقیرانو حصه سنبالو د مسکینانو حصه سنبالو او پرجونه لاندې باندې ډکي په پرج کې د ټماټرو ځای بیانې او چې تاسو کې دا مشورې له ساتلې ده الکه په شریعت کې دا دي چې د قربانۍ په خطا شورې له ساتل دا شورې نیت پکې مکو اسی کا ساته ساته نو خیر فرج په الحمدلله تاسو لبریزي لبریز نو په بچو یې خوره وخه په خوره خپل روزي بچو لا ورکه او دا ورکی خلک دا روزه څوک نه نسی خدا کار کوي ځکه ما اکثر خلک دا تاسو کوي یره دا تاسو کم خلک کوي یو 2 کسانو دا ټلیفونو کې یاد لري وي هغه روزه بکله نس لیکن د شلو نه زیاتو خلکو د دې میاش په شروع کېدو دا تاسو نه شروع کړی دي چې مولوی صاحب هغه پراخه روزي ورکی هغه کم راوځه ابا چوله چې پراخه ډوډۍ ورکی هغه کم نه مې دې کې یو کال پراخی دا نو زکه د دې تاسو نه کې او د دې تاسو نه کې چې روزه کله ده ځکه هغه کې یو کال ګناه معاف کېږي نو ګناه طریقې نشته چې معاف شي او دا کال پراخی ده نو دې مرته تاسو کوي اب چې دا رجب د زبرګي په میاش راشي یا د شعبان راشي دا خلک وي هغه پراخه روزي چې دا غت په ډیر ورځ والا کې ده موږ د خدای بنده دې کې نه د پاشوره کې نو دا بس لازم ملزوم غوړې نه غاڼه چې خامخا داسې ده خامخا نشته پکې یو بهتر کار دی کړي او که کړي ونه کو نو سم نشته لازم به اشوره دا باندې وای چې اشوره دې ته وای چې بچو له خامخا ورکه مستحب کې دا شی دي چې خامخا به خو خبره ده په بچو فراخ روزي خوره نو آینده یو کال بر خدای روزي فراخه کی او روجونی چې یو کال د روجو ثواب بدل خدای پاک درکې ان شاء الله العزیز زمانو اوس په دې ورځ باندې بعض خلک د اشوره پر ورځ مخبره تا دا پکې نشته په شریعت مخبره ته هر وخت لشي هغه کې دا تخصیص نشي چې دا شوري بځې دي کې ثواب ډېر یا دا شوري پر ازمړو ته فائدہ ډېر نه دا پکې نشته ټول ورځ یو برابر په نور ورځو کې شي په دې ته شي په بل ور دې ورځ تخصیص پنه کوي چې په دې ورځ باندې او په دې ورځ خلک لاړ شي په خواص خدای رواج شکر دې ختم شي عالمانو دا خلک کوی کړل نو د خلکو ذهنونه کولاو شو په خوا په دې ورځ باندې خلک مخبره ته تل نو په قبرونو به او به ځان سره وړي په منګو کې او په کوزو کې په خوا دا په دغه کولري مولري نه وي نو په دې قبرونو د پاسه به او باچو مونږ به ما چوي وي نه کنه حسن حسین دواړه یاد یا لکه حسن مسلسله یاد وي حسن حسین دغه وفات شوی دي نو دا او باچو نو هغه الته دغه وفات دي په کربلا کې او بدل ته د بشیر جان په قبره چي بشیر جان خو دغه نه دی مړ او کته په بشیر جان په قبر وګواچه نو خدای شته کړه د خپل مبارکه تورس دلته په مړیا کې نو هغه خو هغه بر دراکاږي هغه خوري خبر اخلاص ده نو ستا مړی ته نه رسی نو التبا غویتا او حسن حسین ندی په دې ورځ حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی ها دویم بس قانونو مسور به او دا دارونه به او په قبر به واچ دا نشته په شریعت کې کته خامخ حضرت حسین رضی الله عنه ته ثواب رسول وار نو اس یو مسلمان لته کیلو باور جوس په اسکا او دا لغله یو 2 کیلو والا چې کورې پاخه مسور والا یو 2 کیلو والا چې کور پاخه وغه والا چې کور پاخه او دا نیتو کې خدای رضی ثواب د رسول الله مبارک غنیاز بین او مبارک نوسی حضرت حسین ته ورسول نو دا یو فائدہ شو نو چې په خوره واچه څه فائدہ ده مارغانو ته مچول شي په یو ځای کې مارغانی ورواچه او خبره
عمرغان له خدای روزي ډیره ورکړي مسلمان غریب فقیر لا ورکړه هم د دې ورځې تخصیص پنه کې چې خاص په دې ورځ غي ته ثواب رسي او په بل ورځ نه رسي هر ورځ کته خیراتو کې او ثواب د رسول الله مبارک دی مبارک نو سیته ورو بخي نو فائدہ ده نو دا په قبرونو دا شی اوس خو خلکو ختم کو په خوا بسب دا شورې پروت دا دنیا بروانه دې قبرونو دلالت کوي او یو بل رواج او شکر دې ختم کو هغه ته به شګلولې بغلولې شګلولې بغلولې به ما شومان لکانو جنکه نو پشکری کې به رحیل کې خاو رحیل به کې خاو رحیل به کولو نو چې رحیل کولو کې نو سلور پرې جوړ شي نو دا به پشکور کې پشکاری کې خو د پسر به کې خو او په کورونو کې بغل دې شګلولې بغلولې نور څه ټکی و معنی یې نو خلکو باغی له شی ورکاو چا به غنم ورکول وې دا د حسن حسین برخه ده نو پشکاری کې بیچ یو ځای کې باغ سلور کور جوړ شي چې راهل کولاو کې یو ځای بجوار بل ځای بغنم خلکو ورکول بل ځای بګړه ورکول دا سينور هغه وخت چې کم سيزونه دا ټول ماشومان د سار نشورو شو تر غرمې پورې او تر ماریګره پورې په دې کورونو بګرځیدل شګالولې بګالولې نو خلکو به اغیله شي ورکاو نو دا د حسن حسین برخه ده خدای ته وګوره د حسن حسین برخه دونه معمولی شي نه دي د پیغمبر مبارک مسجد چې خیرات کې مضبوط خیرات وکړه یو ګډلال کوي ثواب مې غي توبه یو غویلال کو ثواب مې توبه نو سوال پکې خلک په کوڅو کې بګردي دا په شریعت کې نشته او خیرات د خاص ورسره تعلق نه لري هر وخت کول شي دریم یو رواج امون ما شومان هغه دریم رواج د مشرانو ته بیان دا شورې پشپه بخل کو ډنډې برا په هوا کې وشته یاد لکه ډنډې به جوړې کړي د ټوکړې نه او هغه به د خورو په تیلو کې لمدې کړي او اور به وته ورته کو ابه وشته بل ټول شپه دا ډنډې وشته وی دا شورې شپه دا په دې موږ ماشومان په دې داګونو کې په خوا خو داګونه ډیرو اوس ټول داګونه ختم شو خلکو نیول نو په خوا به په دې داګونو کې دا شی وشته دا ډنډې لوی جشن به د شپې ټول شپه دا ماشومان بارو دا سړي بابان او دا ډنډې به بر وشته شکر دې غره سم ختم شي او یو بلم ما ته یادي زکه دته کوټه ته خلکو خاطر نو دواړه لاسونه به د کوټه چت دراو باندې او حسن درزا دا څه ټکی به وینو اے حسن درزا او کوټه لا ما دا جوړ په یزید د دې نام لکه دا رواجونو په خوا علم کمو زمانو شکر دې علم زیات پر کور کې خدای عالم پیدا په هر محله کې خدای یو دوه عالمان پیدا کړل او په خوا په جمعهتونو کې زاړی مامان به غریبانان صرف قران به ذکر دا سه علم نو ډکه دا اوس ته کم علم او خپل درانه علما موجود حکام هغه او شکر الحمدلله علم زیات شو نو خلق پوي شو او په عقل خلق پوي شو نو دا رواجونه ختم شو نو اوس دا شورې سو خبرې شروع چې تاسو یې کوي یو روزه او پر روزه مې پوي دیم په دغه ورځ باندې خیرات په دغه ورځ باندې خپل بچو باندې فراخ روزي خوړل دا مستحب عمل دی دا په عاشوره کې کوي که خیری ان شاء الله العزیز ها دا د میاش کې یو ډیر عظیم ظلم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسی سره دا غنو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام ډیر محبوب بچی و دا څه خپل بچی د حضور پاک او داسې نیازبین بچي چې زما په کلی پیغمبر ډېر قرار نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث غان پاس درته وې یو بیبی رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم له او پیغمبر علیه السلام ته وی سیب یو خوب می ولید او ډیر خطرناک خوب مې ولید وستا دا وجود د مې یو خراب پریکړه او زما په خپل غېږ کې زولې کې واچو نو حضور پاک وته فرمایي رأیت خیره وی تا خشته خوب لیدلې دي ان شاء الله او بیا سوي تلد فاطمه ان شاء الله غلاما يكون في حجرك وی د فاطمه به بچی کیږي او تبه د دیتوب خدمت کې ستاره کې برابر زیږي
دا ښکلی خوب دی. نو فولدت فاطمة الحسین فکان فی حجری کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. اقصد د فاطمه بچیو شو حسین. نو زید هغه دایتوب خدمت مې کو، نو ما راواغش په خپل غیږ کې مې کېنو. تاسو دا اندازه ولګوئ چې حضرت حسین څوک شو؟ د پیغمبر مبارک د لور بچی، هغه بچی چې دا بیبي خوب کینی وي ستا د غوښې ټوکړه زما غیږ کې را پرېوته. دا حسین د رسول الله مبارک د غوښې ټوکړه شوه. حدیث رسول الله مبارک. نو یو ځل دخلت یوما، دا ټکی واورئ، على رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یو ځل په حضور پاک وردن نشم، فوضعته فی حجره، نو ما هغه ماشوم راواغېسته او د رسول الله مبارک غیږ کې مې کېنه، دا حسین. ثم كانت مني التفاتة، وی داسې اخوا مې وکتل، وی چې بیا مې حضور پاک ته وکتل، فاذا عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریقان الدموع، وی چې مې پیغمبر مبارک ته وکتل، حسین په غیږ کې ناست او د سترګو نه اوښکې بهېدل. زارو قطار رو رهاتا د سترګو نه اوښکې روانې دي د حضور پاک مبارک. قالت دا بیبي وی فقلت یا نبی الله بأبي انت و امي مالک، مور پلار مې درنه قربان سو شو، څه چلو شو؟ ما خو دله نوسې راوس حسین او غیږ کې مې درته کېنو، دا خو د خوشحالۍ خبره ده، ستا خوښ نوسې دې غیږ کې مې کېنو، نو څو شو چې دا ته جاړه د اوښکو نه دي یو شان اوبه را روانې دي. الله اکبر الله اکبر. وی حضور پاک کو فرمایل چې اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هذا، وستا امت بستا دا بچي وجنی، ستا امت بستا دا بچي وجنی. فقلت هذا، دا بچي، دا زما خوښ بچي، دا زما نیازبین بچي، دا زما ګران بچي. هذا استفهام دې کې دا پیدا دي، دا نیازبین، دا ګران، دا محبوب، دا خشته بچي چې ما غیږ کې دې به زما امت وجني. بنا واتانی بتربه من تربته حمراء، وی تا ته خیب جبريل لاړ او سره خوره راوړې، دا هغه خوره ده چې کوم ځای بستا دا بچي وجلې کې امت به وجي. هغه سیو شو د ما، هغه سیو شو له په دغه ورځ د عاشورې پر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیازبین بچي چې په غیږ کې به کېنه. حضور پاک یو ځل دغسې په منبر باندې ناست، دغسې په منبر حضور پاک ناست، او دا بیبي څوک وه چې دا خوب یې لیدلی دی؟ دا هم درته ویم د دې نوم فضل بنت حارث. حارث د رسول الله مبارک ترو، د رسول الله مبارک دا ام الفضل تیر وته، ام الفضل بنت الحارث د حضرت عباس بیبي وه، د حضرت عباس رضی الله تعالی، د حضرت میمونه خور د حضور پاک فینې وه. دا د پیغمبر بچي، کوم بچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا بچي چې دا نیازبین چې رسول الله مبارک یو ځل په منبر ناست تقریر کوي، او دې کې دا حسن او حسین دواړه را روان دي، تیندکونه خوري، کله ودرېږي او کله پریوزي. د هغې هم د خپل بابا سره ډېره زیاته مینه وه. نو چې کوم ماشوم په منډه را روان او نیکه سره مینه نو درس خوري، درس خوري چې زر او رسم زر خو نه چې راتلی، جومات کې را روان دي او درزونه خوري، یو درز بل درز بل درز. الله اکبر. د دواړو جهان مبارک سردار تقریر پرېښود او د منبر نه کوشو او دواړه یې راوچت کړل، یو یې په دې رون کېنو بل یې په دې رون کېنو، او فرمایي وی صدق الله، زما رب رښتیا ویلي دي، انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مالونه او ستاسو بچي غټه ازمایش دی. وی دا دواړه بچي مې ولیدل چې درزونه یې غوښتل مال راتل، وی ټینګ نشم نو ورپاسېدم، راوچت نه کړ او په غېږ کې مې کېنه. تقریر یې ورته پرېښود، دا یو ازمایش شو چې ما خطبه پرېښود او دا مې کېنو. څومره ګران، څومره د پیغمبر خوښ او څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا. او یو حدیث ته بل ویم چې تاسو ور باندې لګ تاسو ته پته ولګي. عقبه ابن حارث وی حضرت عقبه ويصلى ابو بكر العصر، حضرت ابو بكر الصديق طبعا دیگر منذ، ثم خرج يمشي ومعه علي، ما دیگر منذ کو بار روت علي رضي الله عنه وسلم، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان. دا بل مشرور حضرت حسن د ماشومان سره لوبې کړل، لوبې ماشوم کنه، فحمله على عاتقه، حضرت ابو بکر روچت کو پوګه کېل
او سوي بأبي زما د پلار پر رب قسمي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشبيه بعلي قسم په خدای چې دا د پیغمبر سره په شکل کې یو شان دی د علي په شان نه دی علي خندل او بل حدیث کې سره دی وی حسن نیمه بره سکه د پیغمبر سره یو شانو مشابه او حسین لاندې د پیغمبر سره یو شانو د حضرت پیغمبر مبارک سترګې او پوز او خلو شونډه او د حسن یو شان دی او د رسول الله مبارک کونډه او په او چالو ګرځیدل او د حضرت حسین یو شان یعنی د پیغمبر مبارک وجود او دا وجود حسن الله په حسن او په حسین تقسیم کړی حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی اسه دي دوړو بسو فضیلت درته وي کته ته پته ولګي چې مسونه ظلم کړي څومره زیاتې کړي دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه دا نو سی په بدل تکینو هغه مبارک وګا چې هغه قیمت نشتا هغه برکتی وګا چې هغه قیمت نشتا او د خپل مسیح حسن په هغه وګا باندې کینو لدی نو یو سړی په لار روانو نو د ماشوم ته وای وی نعم المرکب یا غلام الکا نعم المرکب رکبتا نعم المرکب رکبتا یا غلام بچي په ډیر عجیب سورلې سورلې رسول الله کړه مرکب سورلی دې ډیر اعلی ډیر قیمتي ډیر مزیدار رسول الله مبارک سو فرمایل اوهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو سورلی ډیر مزیدار د سورلی زم خو شاه سوار ډیر مزیدار حضرت حسن دا بچی چا پرې نه دته یو ظالم یو خزا ولمس ولو زهري وته په ډوډۍ کې واچول او شهید شو او دا د علي رضی الله عنه قول په ترمذی کې دی چې د نیمه نفره زما بچي حسن د رسول الله په شان دی د نیمه لاله زما بچي حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دی په ترمذی کې راځي حضرت انس وایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ايو اهل بیتک احب الیک د کور په خاوندانو کې د سوق وخت قال الحسن والحسين حسن وحسين مخوخ خدای نو سونه مینه نو چې د دواړو جهانو سردار به فاطمه کړه لاړ نو وی ادعو لی ابنیا مال بچی را غواړه شاب خپل ځامن نو کنه ادعو لی ابنیا زما بچی را غواړه نو غیبه ولا را وستل نو فیشمهما ويزمهما الیه نو ځان تبرا په وسکل دي سینې پوره جوخ بکل او بویول به لکه سړی چې ګل بویي هما ریحانتای من الدنیا دا زما په دنیا کې خوشبوئی ده کشمالو مې کشمالو چې څنګه بنده بویم با ځان ته یو ځکل دي سینې پورې جوخ دا مینه ده دا محبت ده او دواړه به بوئی کړل بوئی لیکن زمارو د رسول الله مبارک امت دا عمر نه خو دیم شهیدان حضرت سلمہ سوئی رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على ام سلمہ ام سلمہ ام المؤمنین دا باغی ور داخله شما وهي تبكي جاری ام سلمہ جاری ما ورته فقلت ما يبكيك سشي دي جاری ولی جاری قالت ام سلمہ ته مسلمانانو مو ام المؤمنین فرمائی رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام حضور پاک میں خوب کیوں لیدو حضور پاک میں خوب کیوں لیدا وعلى رأسه ولحيته التراب فسرو گره د خورو ډکاو د دوړو جهانو سردار میں په خوب کې ولیدا وعلى رأسه ولحيته التراب گره مبارکم د خورو ډکدا او سر مبارکم د خورو ډک دی نو ما وتوی مالک یا رسول الله دا الله رسول سچل شوی دی پریشان په سر او په گره دی دوړي الوتی دی خورې الوتی دی وی فرمایل قال شهدت قتل الحسين آنفا اسرا لم حسین شهید شو دا میدان نراله د خپل بچی شهادت میں په خپل سترګو ولیدا چې زما امت زما بچی مړ کړ څومره ظلم وشو هغه ماشوم بچی سره چې رسول الله مبارک په سینې پوری نه و او رسول الله مبارک په بویا او رسول الله مبارک په دې رونی خوت او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي
حضرت اسامه ابن زید وی ترکت النبي صلی الله علیه وسلم ذات ليله في بعض الحاجه وساجت نو د شپې حضور پاک لور فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء وی حضور پاک وته صادره پس خور کړ غیږ کې څه شو پټ صادر ولا ادري ما هو بما تپته نو چې دا سدي فلما فرغت من حاجتي جما خپل ضرورت پوره کړ ما هذا الذي انت مشتمل عليه تعالی رسول الله صادر کې څه پټ کړی صادر دې پچا خور کړی دی فکشفه صادر لری کا فاذا الحسن والحسين على ورکه نو دا دواړه ماشومان په غیږ کې کېنول حسن او حسین په نیمه شپه کې صادر په خور کړو او بیا څه فرمایي رسول الله مبارک وی هاذا ابنا و ابنتا ابنتي دا می بچی دي او د لور بچی می دي اللهم اني احبهما یا الله زما د دواړه ډېر خوښ دي واحبهما تو سره مينو کې واحب ما يحبهما او جدي سره څوک مينه کوي خدای تاوي سره مينه لیکن مينه وسره شو که ظلم ورسره شو ظلم هغه بچی چې رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه د جنت د ځوانانو سرداران دي او رسول الله مبارک فرمایي د ترمذی حدیث ته قال لعلي وفاطمه والحسن والحسين علي او فاطمه او حسن او حسين انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم چې دې سره چا جوړي د دوی سره څوک مینه کوي زما او سره جوړه ده او چې دې سره څوک جنگ کوي هغه سره به زه جنگ کوم څومره ظلم دوی سره لیکن د کوفیانو ظالمانو شهید کړو د کوفیانو ظالمانو شهید کړو یو ځل رسول الله مبارک د حضرت فاطمه د کور مخه ته حضرت ابو هريره وای نو التوي اسملك اغروان کارشتا ما شوم دې کړه راشم ران خوش نه بینه یعنی حسن نو د لک سات پس را منډ کړی نو رسول الله مبارک ته ورتر غاړه وته یا الله زما د سره مینه د خدایا چې څوک د سره مینه کوي نو تم ور سره مینه کوه حضرت بر ابن عازب وی چې رسول الله مبارک وګ کړو او دعا وکړه اللهم اني احبه فاحبه خدای د سره زما مینه ده تو ور سره مینه وکي او عائشه بی فرمای وی خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداتا يوسار وعليه مرط يو من شعر اسود شړیو دا وختو شړی چې په خوا خلکو جمع کې جوړه هغه راغی حسن ابن علي داخل کې بیا حسین راغی شړی کې داخل کړ بیا فاطمه رااله هغه هم شړی کې داخل کړه بیا علي راغی شړی په هغه خور کړه او بیا سوی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یو دعا ده خدای مو پاک کا الله تاسو پاک کړی دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړه لیکن زمارونو دغه چې دی دا بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې راځي حضرت حذیفه وی حضور پاک لورلم کنه وی ساجت مې پورا وی بیا صادره چولیو په چا باندې وی مې چې دا سدي وی حسن او حسین دي نو دی وخت کې تاول را استدي وی ما ته وی حضور پاک چې یو فرشتہ رااله او پړون بي د زمکه تراله دینه مخکې زمکه ته نه وراله ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه د خدای نه اجازه ته غوښتل مکه ته زمال اجازه راکا او زم چې پر رسول الله مبارک سلام واچو یو خوش خبری ورته افرشتہ له په سلام واچو خوش خبری د سره کړه چې فاطمه به د جنتیانو د خزو سردار او حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو سردار تمارونو دا هم ورکنه دام شوی دي لیکن ظلم سو شو ظلم دو شو چې دا حضرت انس سوی دا د کوفه خلکو غوښته اراده د یزید په مقابله کې عمدغه د کوفه خلکو شهید کړ بحثی کسانو بحثی په بحثی کسانو کې دعا یا کسان شهیدان دعا یا کسان چې هغه کې اهل بیت رسول الله مبارک تقریبا 23 او باقی دون صحابه کرام نو سره ته پرې یا خدای د چانه د پیغمبر د غنیاز بن وسیل د کوفه گورنر عبید الله ابن زیاد د غسر یو نو هغه ته لکه سین کې څوک چاته یو تحفه ډاله پیش کړي نو عبید الله ابن زیاد ته د رسول الله مبارک د نوسی سر په کاسه کې پیش کړي حضرت انس وایي قال اتى عبيد الله بن زياد برأسه اتيا عبيد الله بن زياد برأس الحسين
وجعل في تست فجعل ينكت وقال في حسنه شيء. قال أنس وقلت والله إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقلت أما إنه كان من أشبههم برسول الله. حسن صحیح روایت ته. عبید الله ابن زیاد ته پکاسه کې د حضرت حسین سر پیش کړ. نو چې پیش یې کړ نو سره یو ډکیو یو چوکا وا هغه چوکې د حضرت حسین د پوزه داسې و. وی خلک وی داسې ښکلې دام د جنت تمه کوي، دام ځان ته مسلمان وای. دی بم د قیامت پر ورځ د مبارک پیغمبر مخې ته ودرېږي چې د حضور پاک نه سی وای نیاز بین چوکا و سره د پیغمبر د حضرت حسین د پوزه په وای. وی تا خلک وی د ښکلې حضرت انس وی مال غسر الله ما لری کا چوکا ظالما زما د قسم د الله په ذاتی چې ما رسول الله مبارک لګل چې دا پوزه خپل کړل. دا ظلم شدت پیغمبر مبارک د نوسی سره حضرت حسین او ممراو غوښته او می شهید کړ. او وتوی د یزید بادشاہي به منه نه، د یزید بادشاہي نه حق ناجایز ولی تاسو رې سره غوښتم ولی مرګ لراو او په بے دردۍ شهید کړ. زه افسوس کوم زمانو حضرت عثمان د خلکو شهید نه کړ. چا شهید کړ؟ ځان مسلمانان. حضرت عمر شهید نه کړ، حضرت علي شهید نه کړ، حضرت حسن شهید نه کړ. زم دا څومره علما دي خلکو شهیدان لګیا دي خطر د دنیا غټ غټ علما شهیدان کړ. نو صاحب کې دا ما اساس لګی را دي چې دا دومره غټ علما دي چې الله څنګه ور دي سپینګرو علما لره چې الله څنګه ور دي دا په یو دي کم را غورځي. یا ویم حضرت حسین له لاس څنګه ور د پیغمبر نیازبین بچی له لاس څنګه ورته اکم لاسو چې په غشي په د غزار کو په د ګورګړو یې وشته اسکم لاسو چې د رسول الله مبارک د نیازبین بچی نه سر پرې کاو. اکم بدبخت او چې بیا گورنر له په توفه کې پیش کړي سر. اکم بدبخت چې تاسو کې چې گورنر ته پیش کړي هغه گورنر کم بدبخت چې په چوکا ولا پوزم او الله غسر سوکل مشکات کې راځي او عقبا د خدای مسلمانان مسلط ګټولې مردار کړل او دغه سرونه د دمشق جامع مسجد نه بار پراتو او چې ورلما نو خلکو به قد جاء راغله مې دا څه یاد وي چې سر مچت یو مارو حیما اراغه او د دې عبید الله ابن زیاد د گورنر چاته چې د پیغمبر د نوسی په قصه کې سر پیښ شو د پسویمو کې به غمار نه و غیب بشو بیا به دی وتلا بیا به مار راغی په دې سرونو د سرونو شیندلې پراتور دي ظالمان بیا به مار راغی په دې سرونو بغردید او نور سرونه به پرې خو دلو د دې گورنر عبید الله ابن زیاد په مکه بننه و او غیب بشو بیا بر هغه سزا ول خدای په دنیا کې ول خدای وتو خلق ته چې په داس پیمه د حضرت حسین پوز له غزار ورکړل نمر نه بس سر دې پرې کړې دي سر به پرې کېږي پرېشر او د پوز له غزار ورکړې دي پوزه کې سپېمه کې به مار نه نوځي او ټکونه وو. ظالم خدای نه پرې ظالم خدای مردار دی. هغه د کوفی خلکو باندې تردنه پورې عذابونه زیراځي یو عذاب نه پاتې ولا خبره چې د پیغمبر موسی څوک شهید کی هغه معصوم بچي تاسو ولا خبره نو دې ورځ باندې دا لوی د کائناتو کې د ظلم نه لوی ظلم په دې ورځ باندې شوی زیاتې شوی ډېر ظلم شوی. تمارونو دا مې د دې ورځې متعلق تاسو ته حالات بیان او باج علماء لیکلي دي چې په دې کې یو لس غټه کارنامې نورې شوي نو دا د عاشورې ورځ ده. اوس به تاسو په دې کې څه کوئ؟ بس تاسو علماء چې کوم عمل دی هغه درته یو روزه شو که خیر ان شاء الله یاد شو او یو به خیر خپل بچو باندې فراخ روزه ان شاء الله. دا د ورځې برکت دی او د ورځې فضیلت دی. زمونږ د جمعه ته زمونږ د عمرزو کې یو خان تیر شوی دی بمبئی خان وته وي ډېر نیک سړی بمبئی نیک سړی او چې رښتیا خبرې په دغه خپل زمانہ کې هغه وخت حافظان نو غټ خان مو لیکن قرآن شریف یاد او حافظ و د قرآن شریف او د علماء سره ډېر زیات مینه واجی صاحب رحمت الله علیه سره ډېر مینه
د دغه کې عمر دون دی خو دا اوس چې پکې مارکیټونه دغه د حجره و حجره کې دنه یو جمعه هم جوړ کړو حجره کې بناس تو خشته خپل سپینې جامې بچولې خشته ساړې خدای پاک دی وبخي دغه یو نو سي د قیس خان نوم زموږ د جمعه سره کله کله امداد کوي کله پیسې وروړي د خپل وس مناسب او د جمعه کې ولګوي یو ځل نه سو کارت نو بیګا بیا لګون د پیسې وروړي د جمعه کې ولګوي او تقاضا د دې کې چې ماته دعا وکړي هر سړی د دعا محتاج لګا دعا وته کوي چې خدای پاک خیر برکت نصیب کړي او د جمعه سره چې زموږ څومره امداد کړي دي الله دې ول قبول کړي او بیمار مې اکثر غریب الله دې قیس خان لرو صحت ورکړي الله دې په خپل بچو خوشاله کړي او الله دې ټول خاندان سره د غمونو فتنو محفوظ کړي زموږ د جمعه سره چې چا تعاون کړی دی او کوي الله ټول له خیر ورکړي ټول له برکات ورکړي ټول د هر قسمه فتنو او آفتونو او مصیبتونو نه په حفظ او امان کې اوسه زموږ یو دوست په کارخانو مارکیټ کې هغه هم عباس صاحب په دې ماربلو کې هغه څه تقاضا کړی دی چې په دې دغه کې ټایلونو کې به د جمعه سره تعاون کوو دعا وکړئ چې خدای پاک هغه تعاون قبول کړي دا ما بقیه چې صرف ډېر کار پاتې دی اوس په دې کې بس صرف د دې بجلی کار پاتې دی او د دې ټایلونو کار پاتې الله پاک دې په خیر سره ورسوي الله تاسو ډېر خوشاله کړي الله هم د برکاتو ژوندۍ نصیب کړي مسافر ته دعا کوي خلک بار ملکونو کې مسافر دي او زموږ د دعا په تمه دي الله دې پر رزق کې برکت واچي الله دې ښه کاروبارونه ولا ورکړي الله دغه مسافرو په سعودي کې دي کې اماراتو کې دي کې نور ملکونو کې دي الله ټول له خیر برکت د خوشاله ژوندۍ ورکړي او د هر قسم غمونو نه وساتي زموږ د جمعات مقتدیان یا چې د بار نسوک راځي الله دواړو جهان خوشاله نصیب کړي د چا بچی نه الله نارینه اولاد ورکړي څوک بیماران الله روح صحتونه ورکړي څوک په څه قسم غمونو فتنو کې مبتلا دي الله غمونو او فتنه په خوشاله وږي ماما جی زموږ غیم راغی دعا کې یو پریشانی ده چې خدای پاک ولا پریشانی په خیر او په خوشاله بدل کړي برحمتک یا ارحم